السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو امید لرم چې روغ جوړ به د صحت په جامه کې به مینوال د ډېر وخت نه په نېټ باندې دا خبره چلیږي چې علي خان پسې ډېر زیات ردې بدې ویل کېږي ځکه چې علي خان یو ویډیو جوړه کړې وه د وټساپ په باره کې چې په دې باندې دا پراکسي چې کوم اپشن راغلی په دې کې چې دا بیان کې نو وټساپ په پرې چلیږي نو یقینا زه دا خبره منم چې علي خان دا خبره غلطه کړې ده بالکل دا انفارمیشن غلط دی ځکه چې هغې سره حالان کې هغه د پري وټساپ لپاره نه دی دغه اپشن دا دې لپاره چې یو ملک کې یا یو ځای کې تاسو وټساپ کار نه کوي نو هغه ځای کې دا استعمال وشي ته کولو کې نو وټساپ کنیکشن بیا راخلي مطلب هغه ځای کې بیا کار کوي چې کوم ځای کې د وټساپ یا کار نه کوي یا څه وچي یا اکثر داسې کنټري مې چې کار نه کوي نو هلته دا ان کې کار کوي بیا خو فري نه ډاټا سره وای فای سره خو حالان کې هغې پسې بیا چې کوم کسانو پسې بیا ډېر زیات بدې ردې ویل دي مطلب ما خو دا یو ویډیو کو ته رفیع الله نومې هلک ته 2% ډېر زیاتې کانسل هم کړي دي نو خیر دا ویډیو تاسو هم لږ وګورئ بیا پرې خبرې کوم په اوس په غیر ډیټا نه چلیږي څنګه چلیږي انټرنیشنل خیرمار ویډیوز کړی دا نو د انټرنیشنل خیرمار ویډیو ګورو خو د کتلو نه مخکې ویډیو سود دا خبرې به اورېدې حالان کې علي خان یو داسې انسان دی چې د هغه نه ما خپله هم ډېره زیاته زده کړه کړې ده په موبایل په هر معلومات کې چې کوم ماته نن لکه ډېر زیات زده کړې ما د علي خان نه کړي دي ځکه زه ډېر د بچپنه د هغه ویډیوګانې ګورم ډېر زیات ښه انفارمیشن ورکوي کیدی شي علي خان هم دا غلطي شوې په خپلې غلطۍ پښیمانې خو دې اوس دا هغه ته لکه مطلب دا دغه ورکوي چې دا خپله ویډیو د پیج نه کټ کړه نو د پیج نه چې یوه ویډیو کټ کړي یوه ویډیو نو په هغې باندې پیج ته ډېر زیات نقصان میلاویږي او تقریبا دغه ویډیو مې تاسو وګورئ د سیټه 1 ملیون د پاسه ویوز دي نو دومره ویوز بیا راشي بیا ته ویډیو کټ کړه لازم پیج ته ډېر زیات نقصان میلاویږي نو حالانکې که دغه ویډیو کټ نه کړي نو څه مسله خو نه ده غلطي ده خپل غلطۍ باندې به هغه ښه پښیمانې زما چې څونه یقین د ډېر زیات خو مطلب اوس د خپل پیج لپاره هغه ویډیو نشي کټ کولی نو لازمي نه ده چې هغه ویډیو کټ کړي نو پلیز تاسو هم مهرباني وکړئ هغه نور واوړئ داسې خبرې اترې دا وغیره پسې مه کوئ ځکه چې هغه یو ښه انفارمیشن ورکوي خو لکه حالانکې کېدای شي هغه ته هم چې هغه راته انفارمیشن ورکړي ځکه یې پښتنو سره شیر کړي نو پلیز په وړه خبره باندې پښتانه چې دا ډېر زیات زر یو بل ټارګېټ کوي نو حالانکې پښتنو کې دا خبره ډېر زیاته ده چې د یو بل خپې وخي نو پلیز ما تاسو ته دا خواست دی چې علي خان نور ووړئ هغه داسې قسم انسان دی چې پښتنو ته غلط انفارمیشن ورکوي ځکه چې هغه همیشه زه د بچپن نه د هغه ویډیوګان ګورم همیشه یو ښه انفارمیشن ورکوي پښتون له کېدای شي هغه ته هم غلط انفارمیشن میلاو شوي یا پوهېدلی دی نو انسان ته غلطي کېږي نو پلیز نور هغه کې دا رفیع الله نومي انسان چې ته خو پسې ډېر زیات کنځلې منځلې کړي چې داسې او هغسې ته خپله د کومې ته ماته یو کارنامه وښایه چې تا پښتنو دپاره کړې ده چې ته راځې او په یو وړه خبره باندې داسې پښتون ټارګېټ کوې نو پلیز اول ځان ته سوچ کوه مشران متل کوي چې یو ګوته بل ته نیسي نو درې ځان ته راځي نور خپله ښه پوهېږي